زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. د 19 کلن کم عمر نړیوال جام کې لومړی کوارټر فاینل د انډیا او د استرالیا ترمنځ ترسره شو چې انډیا په ټاکلي 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدلو 233 منډې ترسره کړې او استرالیا ته د 240 منډو هدف کېښود. د هندوستان لخوا نه جیسول 2 او انکولیکر بیا 55 چټکې منډې ترسره کړې. د استرالیا لخوا نه بیا خطو پچونه کلی او مورفي وکړه چې دواړو 2 وکټې د استرالیا لپاره ترسره کړې. استرالیا بیا د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 159 منډې وکړې او هندوستان لوبډلې ته لوبه وبایلله چې دې سره استرالیا هم د سیمي فاینل نه پاتې شوه او هندوستان سیمي فاینل ته لاره پیدا کړه. د استرالیا لخوا نه خطو پوهنه بیا فینینګ وکړه چې 15 منډې ترسره کړې او د هندوستان لخوا نه بیا خطو پچونه کارتیک تیاګي ترسره کړه چې 4 وکټې ترسره کړې. همداسې آکاش سنگ هم خطو پچونه وکړه، هغې هم 3 وکټې ترلاسه کړې. نو دا زمونږ د نن ورځې راپور کې چېرته زمونږ چینل ته نوي یاستئ او غواړئ د کرکټ د تازه جزئیاتو څخه خبر شئ او د کرکټ خسته کلیپونه تاسو ته روزمره شیر شي، نو زمونږ دا چینل در سره هرو مرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.